دا کهاني یوې داسې جینۍ په باره کې ده چې هغې ته مخکې نه پته ولګي چې زما مرګ اوس کېدو واله دی او زما چې کوم ټول ملګري دي اوس مړه کېدو واله دي. نو آیا دا جینۍ بیا ځان بچ کړي او د خپل ملګري بچ کړي؟ نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ، ویډیو را خوندوره کېدو واله ده. کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو جینۍ وښودلی شي چې د هغې نوم یې وینډي. دا اصل کې خپلو ملګرو سره پکنیک مناهلو دپاره راغلې وه، ځکه چې 2 هفتې پس د دې په کالج کې رزلټ و او دوی به د یو بل نه جدا کېدل. دا د پکنیک نه راغلي خو دې ته د هر څه ډېر عجیبه ښکاري او داسې ښکاري چې د هر څه ما خوري. دی هغه ته لګیا وي او خپل پکنیک انجوی کوي او بیا دی یو رولر کوسټر وویني چې د هغې نوم یې ډیوډ فلایټ. دې ټول ملګري دې رولر کوسټر ته وخیږي خو وینډي په زړه کې بیا هم یروي او هغه نه غواړي چې زه دې رولر کوسټر کې مخکې کینم. نو هغه شاته لاړ شي او خپل یو ملګري سره شاته کیني چې د هغه نوم یې کیبن. دی چې کوم کوسټر کې شاته کیني نو په هغه کوسټر کې خرابتیا وي، یعنې د هغې هایډرالیک پیپس خراب وي او د هغې نه لیکیج کیږي. رولر کوسټر سټارټ کېدو والی وي نو وینډي یو کیمره راولي چې په هغې تصویران وباسم، خو دغه ټایم سیکیورټي والی راشي او هغې ته وایي چې کیمره کیږدئ. دی دا کیمرې کیږدي او دغه دوران د کیبن لاس پسې دغه ته څه چینګم هم ونښلي، خو هغه چینګم وغورځي او د رولر کوسټر روان شي. رولر کوسټر چې کله خپل ټوپ ته ورسیږي او د هغه ځای نه واپس کیږي نو دغه دوران یو کس کیمره راغستې او په هغې باندې ویډیوز کوي او اچانک د ده نه دا کیمره لاندې پرېوځي او کیمره سیده لاړه شي او په ټریک باندې ونښلي چې په هغې باندې رولر کوسټر راوخیږي او د هغې هغه هایډرالیک پمپ هغه پایپ مکمل مات شي. هغې د وجې د رولر کوسټر مکمل بې اختیاره شي او د هغې نه په هغې هر څه وځي او د رولر کوسټر سفر نه بعد په منځ باندې نیم شي او نیم رولر کوسټر لاندې پرېوځي او باقي پاته چې کوم کوسټر وي هغه به بر روان وي. که دوران یو ملګری راځوړند شي خو کیبن د هغه نیولو کوشش کوي خو هغه د هغه د لاس نه پرېوځي او لاندې لاړ شي، یو سیخ نه ولګي او مړ شي. د نیم رولر کوسټر لاړ شي او بره په ټریک کې الټه ځوړند شي. په دغه رولر کوسټر کې چې کوم نور کسانو نه خو د دې نه پرېوځي خو وینډي او کیبن دا کې لا بیا هم ځوړند دي. دی د رولر کوسټر له دیکه ورکړي او داسې طریقې سره مخکې په دوباره روان کړي. د وجې کیبن یو سیخ نه ولګېږي او هغه په منځ باندې نیم شي او د رولر کوسټر د بره نه راپرېوځي او وینډي هم په هغې کې مړه شي او اچانک وینډي بیا راویښه شي. یعنې دا هسې دی یو خوب لیدو او دې سره اوس هغه شانته بیا کېږي، یعنې هغه چینګم هغه واقعه او د هغه سیکیورټي ګارډ د کیمرې د اخیستو واقعه اکه شان دې سره بیا کېږي. دا ډایرکټ چغې شروع کړي او د خلکو ته وایي چې دا رولر کوسټر تباه کېدو ول دی. دغه ټایم سیکیورټي ګارډ راشي او دوی د رولر کوسټر نه راکوز کړي او د هغه ځای نه وباسي چې هغې پسې نور هم ملګري راکوز شي چې دا ولې دونه ویرېده او روانه شوه. یو 2 ملګري وي چې په دې کوسټر کې اوس هم ناستې وي او کوسټر روان شي. وینډي رامنډه کړي او هغه راکوزولو کوشش کوي خو سیکیورټي ګارډ راشي او دوی د هغه ځای نه رابار کړي، خو چې دوی څنګه رابار کړي اچانک اکه واقعه وشي او هغه رولر کوسټر تباه شي او د دې ملګري پکې مړه شي. تباه شي نو وینډي خپل کالج ته لاړ شي. هلته دا هغه تصویران وویني چې کوم کسان پر رولر کوسټر کې مړه شوي وو. دا چې کله واپس راځي نو دې سره په لاره کې کیبن هم میلاو شي. ورته ووایي چې آیا ته به د کالج هغه فنکشن له راځي او که نه، چې په هغې ورته وینډي انکار وکړي او د هغه ځای نه روانه شي. چې کله دا د هغه ځای نه وځي نو دغه ځای کې یو 2 جینکۍ نورې ناستې وي چې هغه دې له خپل نمبر ورکړي او ورته ووایي که چېرې ستا اراده جوړه شوه فنکشن د راتلو لپاره نو موږ ته ضرور کال وکړه. چې کله ګاډي ته خیږي او دا ځي نو کیبن ورپسې هلته راشي او ورته ووایي چې د تا سره څنګه واقع شوې دغه شانته واقعه 100 کال مخکې یو بل کس سره هم شوې وه چې هغه ته پته ولګېده چې اوس زما او زما د ملګرو مرګ کېدو والی دی. نو ده خو په هغه وخت باندې ځان بچ کړو خو بعد کې د هغه ټول ملګري او هغه پخپله هم مړ شو او دغه شان واقعه کېدی شي اوس موږ سره هم وشي. دا خبره ونه مني او د هغه ځای نه لاړه شي. بیا موږ ته هغه 2 جینکۍ وښودلی شي چې کومو د وینډي له خپل نمبر ورکړی او دوی اوس یو مساج سنټر ته راغلي وي. مساج سنټر چې کوم د مالک و دا په موبایل باندې ډېر زیات بیزي وي. نو هغه دوی ته ووایي چې تاسو په خپل ځان ته مشینان سټارټ کړئ او زه راځم او هغه یو فروټ پیس راولي او په دروازه کې کېږدي چې دروازه نه رابندېږي. بیا موږ ته وینډي وښودلی شي چې دا اوس لګیا وي او دا هغه تصویران ګوري کوم چې دی په پکنیک کې وباسلي او اچانک دا محسوس کړي چې بیا څه خطرناک کېدو والی دي. موږ ته هغه 2 جینکۍ وښودلی شي چې دا هغه مساج روم ته راشي او هغه مشینان ځان ته سټارټ کړي او بهر چې کوم هغه ورته هغه کس ټوټ پیس ایښی نو هغه ټوټ پیس کولاو شي او هغه ور اوس ورو را جوختېدو والی و.
لګیا وي او تصویران ګوري او اچانک دې ته دغه مړ ملګري تصویر مخې له راشي چې پای کې شاته هغه رولر کوسټر ښکارېده چې د هغې د وجې دغه ملګري مرګ شوی وو. که تصویرانو نه بعد اوس د هغه جنکو تصویر رالی چې کوم اوس د مساج سنټر ته تلي، یعنې اوس د دې مرګ کېدو والی و. نو وینډي ذهن ته یو آیډیا راشي او دا هغه کاغذ باندې چې کوم نمبر هغې ته ورکړی شوی دا هغه نمبر میلاو کړي چې هغې سره رابطه وکړو، خو د هغې نمبر چوکۍ بند وي. د هغه دوه جنکې وښودلی شي چې دې کې یو جنۍ جوس کو، نو د هغه بوتل ویسي او هلته یو سیټ ټی کېږدي او بیا ځانه د مساج دپاره یو مشین سیټ کړي. دې کوم ځای کې جوس دا بوتل ایښی و، د هغې لاندې یو مشین لګېدلی و چې په هغې باندې یو وارننګ نوټس و چې په هغې لیکلي و چې دا مشین به 250 سپیډ نه سیوا نه ساتئ. بیا دا جنکۍ ځانه یو کیسټ راوړي چې ځان ته ګانې ولګوي، خو چې دا کیسټ راخلي نو د هغې د وجې د کیسټو د المارۍ لږ راسسته شي او دی بیا ځان ته په هغه مشین سټارټ کړي او په هغه مشین کې سملي او ګانې ځان ته ولګوي او بیا موږ ته بار بار وښودلی شي چې دا ور اوس په مضبوطیا سره بند شو. جنکۍ اوس دواړه په هغه مشینانو کې ناستې وي او په هغې کې ډېر زیات انجوی کوي، خو دې چې کوم د جوس هغه ډبې وي خو د هغې نرۍ نرۍ اوبه روانې وي او هغه اوبه سیده تلي او په هغه مشین باندې سلو سلو ورڅڅېدې چې د هغې د وجې شارټ سرکټ وشي او د مشین سپیډ روړو په بره باندې روان شي. او هغه مشین باندې وارننګ هم ورکړی او د دې دا سپیډ اوس د 250 ته ورسېد، یعنې دا مشینان اوس ښه ګرمایش دې شروع کړی و او د جنکۍ محسوس هم کړي چې دا شیز اوس ګرمېدو والی دی. مشین سپیډ اوس 300 ته ورسېد چې د هغې د وجې دې ګرمایش نور هم سیوا شو او دې اګزاس ډېر په تیزۍ سره روان چې د هغې د وجې د کپړو یو سټین را پرېوځي. هغې د وجې د کیسټو هغه تخته را پرېوځي او هغه د مشینانو پرې منځ کې راشي او د مشینان مکمل یو ځای ونیوي ځان سره. د سپیډ د وجې دا ګرمایش اوس دونه سیوا شوی او چې کومه لاندې شیشه وي نو هغه شیشه هم کریک شوي او دی په هغې باندې ورپرېوځي او دقه ځای کې یو مضبوط اور ولګي او دی دواړه جنکۍ په دغه مساج روم کې دواړه هم مړې شوي. دی چې کله مړې شي او دی کله ښخی نو دی د ښخولو لپاره دی ټول ملګري هلته دوا دپاره راغلي او دغه ځای کې وینډي هم راغلي، خو دا یو لرې ځای کې ناست دی چې زما د وجې د نور خلکو ته تکلیف ونه شي. که دوران کیبن هم د وینډي خواله راشي، وینډي کیبن ته ووایي چې تا کومه خبره کړې وه هغه خبره رښتیا شوه، یعنې تا ماته ویلي چې یو واقعه چاپ شوې وه چې د هغې نه بعد د هغې ټول ملګري مړه شوي، دا واقعه رښتیا شوه او دقه دوران دی دا خبرې کوي یو تیزه سیلۍ بیا راشي، یعنې اوس بیا د چا مرګ کېدو واله دی. وینډي کیبن ته څه تصویران وښایي او ورته ووایي چې دا تصویران دې کس وباسلي وو او په دقه پلیټ کې بیا د دې کس مرګ وشو. اوس چې ما کم تصویران وباسلي دي هغه تصویرانو مطابق هم د دې زما د ملګرو مرګونه کېږي او اوس دغه تصویران ما سره نور هم بلا شوي دي او راځه چې دې پته ولګوو چې دا کسان به څنګه بچ کوو. دوی دواړه بیا په ګاډۍ کښېني او په تیزۍ سره روانې چې موږ ټول ملګري به خبره کړو چې ځان بچ کړئ، یعنې تاسو مړه کېدو والی او دوی بیا تصویران ګوري چې اوس مرګ د چا کېدو والی دی. تصویرانو کې د یو ملګري تصویر وویني، دوی دا خبره کوي چاته موږ څنګه خبر ورکوو چې یاره ته ځان بچ کړه، یعنې ته مړ کېدو والی او دقه دوران دا په سکرین وویني چې په هغې لیکلي کنټرول آف یور او اچانک شاته یو ګاډی را روان وي چې د هغې بریک پیل شي او هغه مکمل له اختیار نه وتی او هغه بالکل دی باندې شاته را روان وي. دی په دې ګاډي کې ګیر شوي وي او یو سیټ ته هم د ووتو لاره نه وي او دا ګاډی اوس په تیزۍ سره دی سیټ ته را روان وي، نو دی مجبوراً د مخامخ شیشه ماته کړي او دی د هغه ځای نه ودانګي او د دې ګاډي نه سیده انجن راوځي او مخامخ چې ګاډي کې کوم کس ناست وي د هغه په سر باندې ورشي. د غاړې نه یو زنځیر لرې را پرېوځي، کیبن دا زنځیر راولي او دته اندازه وشي چې کېدی شي دا زموږ هغه ملګری او چې دی څنګه ورپاسېږي او دی وویني نو دا هم د دې هغه ملګری چې کوم به هغه کیمره استعمالوله او د دا سر پر انجن باندې ولګېد او په منځ باندې ولې سر نیم کو. د دې کس د مرګ نه بعد دی دواړه په یو ګاډي کې ناستې وي او دی دا فیصله وکړي چې موږ دا تصویران صحیح غور سره ډسکس کول پکار دی چې موږ ته پته ولګي چې دې پسې نمبر د چا دی. دی دا ټول تصویران بیا په غور سره کتل شروع کړي او دی ګوري چې اوس په دې کې نمبر به د چا وي چې څوک به مړ کېدو والی او دی پکې یو ملګری وویني چې کېدی شي اوس د مرګ کېدو والی وي، نو دی فوراً هغه پسې جیم ته لاړ شي او هغه په یو جیم کې لګیا وي او هلته اکسرسایز کوي. نو هغه نه دې خبرو پسې خاندي او د په دې خبرو باندې یقین نه کوي او ورته وایي کېدی شي تاسې دروغ وي. لګیا وي او تصویران ګوري او دا سوچ کوي چې کېدی شي ماته دې څه کلو میلاو شي او دقه دوران دا یو دوه ارې وویني چې هغه په تصویر کې هم موجودې وي. د دې د ملګری په دوی باندې یقین نه کوي او هغه لاړ شي او یو ماشین ته کښېني، یعنې چیسټ اکسرسایز شروع کړي او ډېر په زور سره لګیا وي او دا اکسرسایز کوي.
دغه ته یو بل کس هم لګیا وي چې هغه اکسرسایز کوي او دغه د لاس نه هغه بنډل پریوځي چې هغه د وجې بره نه هغه غاړې خلاص شي او سیده لاړ شي او د ماشین یو تار پې کټ شي. کس خوشحاله شي چې زما مرګ کېدو وال نه دی، خو چې دی څنګه هغه بنډل اوچت کړي اچانک د ماشین څخه نه راښکته شي او د سر پې وچکېږي او په دغه ځای باندې مړ شي. خفه وي چې یاره اوس خو دا ملګری بچ نه کړو، خو راځئ چې لاړ شو چې هغه نور ملګري بچ کړو چې کوم د مرګ په شنګول کې ګېرېدو واله دي. دلته موږ ته دې یو بل ملګری ښودلی شي چې دا په یو شاپینګ مال کې کار کوي او وینډي او کیبن هم دغه ته راشي چې دې ته خبر ورکړي چې تاسو اوس مرګ دلته کېدو واله دی. دوی هم د هغه نورو ملګرو په شان ته په دې باندې بالکل یقین نه کوي، یعنې دې د خبرې ورته هسې یو خندا ښکاري. او بیا دی لاندې راکوشي او سامان طریقې سره لاندې ږدي، خو دنه یو ډبې لاندې پرېوځي او جینۍ یو سیخ هلته کېږدي چې د هغې د وجې زنځیران لاندې را پرېوځي او هغه ډبې د هغه زنځیر د وجې نور هم لاندې را پرېوځي او یو ګاډی ولاړي د ګاډي په اکسلیټر باندې راشي او دا ګاډی سلو سلو را روان شي. دې لګیا وي او دا تصویران ګوري او دا سوچ کوي چې کېدی شي ما ته دې نه څه کلو میلاو شي چې د دې د مرګ څنګه کېدو واله دی او دکه دوران دا ګاډی راشي او مخامخ یو بورډ ولاړ وي او پای کې دې د سیخان ورننوځي. دې لګیا وي او د مرګ په باره کې خبرې کوي او مخامخ څه سیډیانې ولاړې وي چې د ګاډي ټکراوېدو نه اوس دا لږې رانیغې شوې. سوچ کوي چې زه به اوس دې څنګه بچ کوم او هغه تصویران لګیا وي او ډېر په غور سره ګوري او اچانک بره نه هغه سیډیانې اوس په ښکته را پرېوځي، خو دغه دوران کیبن راشي او دی د خپل ملګری بچ کړي او د هغې سره یې د بره نه نور هم سامان را پرېوځي چې دغه ته ولاړه جینۍ ویریږي او هغه په شا باندې لاړه شي او د هغې په سر کې یو ماشین ننوځي چې په هغې کې میخونه پراته وي او د هغه میخونو د وجې د هغې مرګ وشي او هغه هلته مړه شي. سبا شي نو کیبن او وینډي اوس روان وي، نو په لاره کې کیبن د وینډي نه تپوس کوي چې آیا په تصویرونو کې زما تصویر خو نشته دی، نو هغه ورته چې او زما ستا تصویر خو هم پکې دی او زموږ هم مرګ کېدو واله دی. بیا وینډي د هغه ځای نه لاړه شي چې کله دا کور ته راشي نو دا ملاستې وي او دغه دوران د دې خور راشي او دې سره خواست یو بریسلیټ پروت و چې هغه بریسلیټ والي او دا بریسلیټ یې دې د خور و او د هغې د راتلو سره وینډي راویښه شي او دا مخامخ په سکرین باندې یو تصویر وویني چې په هغې کې اک بریسلیټ و. کې چې زه را خپله خور منې کم او دې ته هر څه ووایم، خو هغه ګاډي ته ختلې وي او روانه شي. نو دا فوراً کیبن ته رینګ وکړي او ورته ووایي چې زما خور دغه کالج فنکشن نه در روانه ده، د دې ژوند ته اوس خطره ده، یعنې دې نه بعد اوس د دې مرګ کېدو واله دی او زه هم دې پسې در روان یم. په موبایل کې ورته کیبن ووایي چې خپل تصویران خو هم وګوره. نو دا چې کله خپل تصویران وویني نو دا کیبن ته په موبایل باندې ووایي چې دې نه بعد کېدی شي زمونږ مرګ وي، خو ته د رڼا نه او آتشبانو ځان لرې ساته او دا بیا په خپله په تیزۍ سره روانه شي چې زه د فنکشن نه ځان ورسومه. دلته را فنکشن شروع وي او دلته بلا خلک د فنکشن له راغلي، چا ځان سره اسونه راوستي او چا ځان سره خوراک سامان او دا هم دغه فنکشن له راورسېږي. راته یو ټوکانو تو په ولاړه وي چې هغې سره خواته یو سیخ را پرېوځي او د هغې نه یو ګوله لاړه شي او چې کوم ځای کې آتشبازۍ وي د هغه آتشبازو سټینډ پې ولګېږي او دا سټینډ په ښکته باندې راشي. کیبن د وینډي د خور ته خبرې کوي او اچانک آتشبازۍ په بره باندې شروع شي. دغه ځای کې چې کوم اس ولاړ نو یو دوه هلکان راشي او هغه اس ته پټاهي کېږدي چې د هغې د پټاوېدو د وجې د اس ویریږي او د هغه ځای نه منډې کړي. اس چې کله منډې کړي نو هغه ځان سره لرګې هم د ویښه وباسي او د اس ډېر په تیزۍ سره روان وي او مخامخ د وینډي دا خور ولاړه وي چې دا اس د هغې په خوا باندې ورشي او د اس پسې چې کوم پړی و هغه د وینډي د خور په د مرۍ کې ونښلي او دا خور یې ځان پسې راښ کړي او مخامخ یو ګاډۍ ولاړه وي چې د اس د هغې نه اخوا ټوپ وخي او د وینډي د خور په ګاډۍ باندې څنګه ورځي نو دغه دوران کیبن راشي او دا پړی کټ کړي او دا خور یې بچ کړي. وینډي په منډه منډه د خپلې خور خوا ته راشي او ورته وایي چې تا سره دویم څوک و، اوس د هغې مرګ کېدو واله دی او دغه دوران هغه اس په دوباره باندې منډه کړي چې هغې سره یو سیخ په هوا کې راشي او دې سره خواته یو جینۍ ولاړه وي او سیخ سیده په هغې کې ورننوځي، یعنې اوس مرګ د دې کېدو واله و. اوس وینډي وویني چې نمبر اوس د کیبن دی او دغه دوران کیبن له اس هم یو لته ورکړي او هغه د پټاخو د پاسه وروغورځي، خو چې څنګه هلته بلاست کېږي نو دغه دوران وینډي راشي او دی د هغه اور نه راپاڅوي او بچ یې کړي.
او اوس وینډي ته احساس وشي چې ورپسې نمبر زما کېدو والا دی او زه به د چا د لاسه مړه کېږم او دکه د ورن د دې هغه ملګری راشي چې کوم ملګري ښځه مړه شوې وه او هغې دې باندې الزام لګولی چې زما د ښځه ستاسو د وجه مړه شوې ده او اوس وینډي ته وایي چې زه به تا مړه کوم. دوی دا خبرې کوي او اچانک اتشبازو اګاډۍ راښکته شي چې د هغې نه پیر وشي او هغه ګولۍ سیده لاړ شي او مخامخ یو ماشین ولاړ چې هغې پرې ولګي او د بره نه یو لیفټ راښکته شي او رسا په هغه کس راشي په منځ باندې نیم کي او په هغه ځای کې مړ شي او دلته اوس د مرګونو دا سلسله ختمه شوه. بیا موږ ته 15 میاشتې پس وخت وښودلی شي چې په دې کې اوس وینډي په یو ریلګاډي کې ناسته وي او سفر کوي خو دلته اوس دې ته هم بیا څه عجیبه غونته کې حالات محسوسېدل. ریلګاډی چې کله په یو سټیشن ودرېږي نو د هغه سټیشن نه د وینډي یو بله ملګري هم راوخیږي. وینډي هغې ته په لاره ووایي چې ما ته اوس هم محسوسېږي چې زموږ مرګ کېدو والا دی او دکه ریلګاډي کې کیبن هم ناستی وي. اچانک په دې ریلګاډي په ټرک کې څه مسته راشي او دا ریلګاډی د خپلې پټلۍ نه لاندې پرېوځي او الټه شي. ریلګاډي د الټه کېدو د وایي چې هغه جینۍ چې کومه په سټیشن کې راختې وه په هغې باندې یو سیخ راشي او د هغه سیخ د وجې مړه شي او کیبن هم یو شیشې د پاسه پوتې چې هغه شیشه لاندې ماته شي او د لاندې پرېوځي او هغه هم په هغه ریلګاډي لاندې وچکېږي او مړ شي او په دې ریلګاډي کې اوس صرف وینډي ژوندۍ پاتې شوې وه چې دا په دې ټرک باندې لاندې پرته وي او مخامخ په دې باندې هم یو ریلګاډی راشي او دا هم مړه کړي او دا فلم په دې ختم شي.